احمد مسعود په افغانستان کې د حالاتو په اړه خپل نظر وړاندې کړی او امرالله صالح به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر تړون په اړه خبرې وکړلې. په دغه غونډه کې د اسماعیل خان زوی هم خپل پیغامونه پرېښودي دي او د دغه غونډې ګډونوال ټول په ښکاره او په ډاګه شوي هم دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې د اسماعیل خان زوی صادق طاهر به چې د طالبانو له مشهورو مخالفو څېرو څخه دی، په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه او فضل احمد مانوي به له القاعده سره د طالبانو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د مسکو دغه نړیواله غونډه به د جهان عادل انسټیټیوټ، د روسیې د سوسیالیست ګوند او د عدالت لپاره روسیه او همداراز د روسیې د علومو اکاډمي په همکارۍ ترسره شي. که څه هم د دې غونډې په ترسره کولو کې د روسیې حکومت مستقیم رول نه ښکاري، خو یو شمېر روسیې غړي د روسیې په دومال یا پارلمان کې د دې غونډې په برخه کې رول نه لري. دغه راز د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم بلل شوي، خو د هغوی نومونه او موقف یې په اجنډا کې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د پخواني حکومت ګڼو څېرو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. هغه بلنلیکونه چې افغانستان انټرنیشنل ته رسېدلي ښیي چې د غونډې د ګډون لپاره محمد سیقل، محمد علیم ازدیار، بهاءالدین جیلانی، مشکور کابلی، خلیل اندرابی، زلمی یونس، سید باقر محسنی، منیر ترخیل، باز محمد احمدی، عتیق الله بریالی، دادالله قانی، نور رحمن اخلاقی او شمس الله آریانف ته بلنه ورکړل شوې ده. د دغه نومونو ترڅنګ د ملي مصالحو د عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د محمد اسماعیل خان، حبیب الرحمن سیاف، تادین خان، حاجي الماس زاهد، ستار حسیني، رنگین داد پستنتان، فیض الله زکی، نظیر احمدی حنفي، ظاهر تمیم، رحم الله یارمل، پیر محمد خاکسار، عالیه یلماز او د خالد پښتون نومونه هم لیدل کیږي. خو له دې سره تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د دغو مشهورو سیاستوالو له ډلې څخه به کوم کسان دغه غونډې ته ورشي. د یادولو ده چې تر دې وړاندې طالبانو په نړیواله غونډه کې د ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د ګډون مخه نیولې وه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.